سنت په دوه قسمه وي. تاسو به اورېدلي وي دا سنت مؤکده دي، وایي که نه وي خلک، او دا غیر مؤکده دي. اکثر دا چې دې نه نه خبره غریبانان په سوچ کې شي چې مؤکده او غیر مؤکده څه ته وایي، نو دې کې یو دوه فرقه یاد ساتئ، اگر که علماو ډېر ذکر کړي. یو دا دی سنت مؤکده هغه عمل ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې همیشوالی کړی، کله نه کله یې پرېښودي خو اکثر یې پې همیشوالی کړی. موږ داسې نشو ویلی چې بلکل همیشه کړي، ځکه که بلکل همیشه کړي بیا فرضو ته رسي. همیشوالی پې کړی دی او کله نه کله پرېښودي دي. غیر مؤکده دی په مقابل کې څه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې همیشوالی نه دی کړی، چېرته کله نه کله یې کړي. دویم فرق هم ډېر اهم دی. سنت مؤکده هغه دي چې پیغمبر په خپله ویلي وي دا کوئ، دا مؤکده دي، په خپله یې کړي هم دي او ویلي هم دي کوئ. غیر مؤکده کم یو دي، یعنې پیغمبر دا نه دي ویلي چې کوئ یې، خو په خپله یې کړي دي، نو دې د سنت غیر مؤکده وایي.